أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدلله درې حصې دي. یوه د الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دا حصه چې د پروردګار عالم تعریف دی، حمد دی، ثنا ده، د الله پاک خوبیان کمالات بیانېږي. د دې مثال دا رقم دی، معنا دا خو حقیقت نه دی، حدیث کې نه راځي، یعنی د سمجھول د پاره د دې مثال دا تر دی لکه موږ چې د الله حضور ته ورسو، نو د الله په حضور کې موږ ودرېږو، په عاجزي سره موږ د الله پاک حمد و ثنا او تعریف وکړو. دا په دنیا کې موږ دا رقم کوو چې د یو بادشاه په ته موږ ورسو، نو موږ د بادشاه تعریف کوو، دغه کمالات، دغه پوهنه او شاعریان بیانوو. نو بیا دغه بعد موږ بادشاه ته زموږ د خپل وس مطابق یو هدیه تحفه پیښو. دلته تر مالک یوم الدین موږ د الله پاک تعریف بیان کی، دغه بعد موږ د خپل وس مطابق الله پاک ته د هدیه تحفه پیښ ک چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. دا خو په اصل کې الله فرمایي، موږ په زبان فرمایي، گویا کې علما کرام فرمایي د الحمدلله څخه مخکې د عربي یو تور قولو دا معنا چې تی ووایاست چې ټول تعریفونه الله لره دي، چې هغه رب دی، پالونکی دی د ټولو عالمو، چې رحمان دی او رحیم دی، چې مالک یوم الدین دی. نو دا قولو موږ ته په سر کې ستا چې تی ووایاست، نو دا خو الله پاک موږ په زبان باندې وایي. او بیا دغه بعد موږ الله پاک ته هدیه تحفه چې پیښ کړي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. نو دا خو په اصل کې د الله کلام دی، گویا کې موږ خو چې دا ورته پیښ کړو، الله پاک گویا کې داسې راته فرمایل چې بس چې تی زما عبادت کوي، نو به زه ستی مدد کوم. بیا دغه بعد الله پاک موږ ته راوښول، گویا کې موږ چې د الله حضور ته دربار ته ورلو، د الله په دربار په حضور کې عجب خزانې وي، نو زموږ ګردې خوشې سولې. نو اوس الله پاک وفرمایل چې د بیتي به کومه خزانه غواړي، کومه به د ځان سره وړي. نو الله تعالی موږ ته گویا کې د ټولو خزانو چابي راکې چې هغه هدایت دی، چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم. بیا په هدایت کې دواړه چې به هدایت د راه راست د سیده لارې، بیا هغه خلک هم راوښول چې پر سیده لار باندې تللي دي او کامیاب بیا پیدا کړی د الله پاک د جنتو زیری ور باندې کړی دي، چې هغه انبیا دي، صدیقین دي، شهدا دي او صالحین دي. او بیا الله پاک هغه خلک هم راوښول چې هغه د سیده لارې څخه تللي دي، چې په سوي دي، پر چپه تللي دي، نو هغه مغضوب یهود دي، ظالین چې دي هغه نصارا دي. دا د سیده لارې څخه چپه تللي دي، نو الله پاک تباه او برباد کړي. نور خو موږ الحمدلله کې خبره کړې ده، خلاصه زموږ په سمجھ کې رااله. د الحمدلله دومره ډیر فضیلت دی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي، حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل، زما دي د الله په ذات قسم، زما دي قسم د هغه ذات باندې چې د کوم ذات په قبضه قدرت کې زما روح د زما جان دی، دغه سي صورت نه په تورات کې نازل شوی دی، نه په انجیل کې نازل شوی دی، نه په زبور کې نازل شوی دی، نه په قران کې بل نازل شوی دی. کوم صورت چې ما ته رب العالمین سوره فاتحه را کړې دي. د سوره الفاتحه 15 نمونه دي. د دې صورت یو نوم فاتحه الكتاب دی، بل نوم د دې ام الكتاب دی، بل نوم د دې کافیه ده، بل نوم د دې شافیه ده، یا د دې بل نوم چې دی هغه سوره الشفا دی، د دې یو نوم چې دی هغه سوره الکنز دی. یو حدیث کې راځي کنز معنا خزانه، چې دا خزانه ده. وای حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمای چې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې سوره الفاتحه چې دا د دې نوم سوره الکنز دی، ځکه د الله پاک ماته د خاص خزانه سره کړ، د کنز خزانه ته وای، د خاص خزانه سره کړ، د کوم خزانه چې تر عرش عظیم لاندې ده. تر عرش عظیم لاندې یو خاص خزانه ده. په خاص خزانه کې چې مشتبل زی په حدیث کې ویلو چې د الله تعالی د رحمت سل حصے دي، نه نیوي حصے الله پاک مؤمنان لره د عرش عظیم لاندې په خاص خزانه کې پټ کړی دي، د قیامت پر ورځ به ورکړي. یو حصہ د خپل رحمت پروردگار د دنیا ته راستولې. او بل حدیث مبارک راځي، حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې سوره الفاتحه دا د کې الله پاک شفای شه. حضرت عبد الله بن جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ماته فرمایل چې جابر د قران مجید تر ټولو بهترین سورۃ دروشه، ما ورته ولې نه د الله رسول ضروري راوشه. حضور علیه الصلاۃ والسلام راته فرمایل چې هغه فاتحه الكتاب ده، یعنی سوره فاتحه ده،
او بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې دا د هر مرض د پاره دوا ده، د هر مرض د پاره شفا ده په دې صورت کې. او یو روایت کې دا هم شته چې حضور علیه الصلاۃ والسلام داسې وفرمایل چې سوای د مرګ بل د هر مرض د پاره د سورۃ الفاتحه چې ده دا شفا او دوا ده. داسې نورم ډیر آیتونه دي. یو روایت کې راځي حضرت صاحب رضی الله تعالی عنہ صاحب بن زید رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام سورۃ الفاتحه وویله بیا بقیده پر ما باندې دم کا. بیا دا هم راځي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام د خپل خولې مبارک لاړې مبارک زما په خوله کې راواچولې او بیا راته فرمایل چې الله پاک به تا د هر آفت او بلا څخه محفوظ ساتي. نو داسې ډېر روایتونه دي چې په هغه کې د سورۃ الفاتحې د دم خبر راغله ده. یو حدیث کې راځي چې صحابه کرام فرمایي موږ د یو جهاد په سفر باندې روانو نو د یو کلی څه یو منځ راله موږ ته ویل چې بای پتی کې یو څوک د دم والا د منتر والا سته زما سردار چې دی زما آقا چې دی هغه مار خوړلی. نو یو صحابي لاس پورته کې هغه صحابي ورسره ولاړی هغه صحابي د دا سړي سورۃ الفاتحه ویل پر د باندې پر د چوکه د مار اثرات فورا ختم سنو ویلم ترکی خرڅو کویل چې خلد مل عثمان غواړي. نو دا د صحابي خله و چې د مازی پر ویل نو اصلي جست راپورټ اصلي چې راپورټ سو. یو بل روایت کې راځي صحابه فرمایي چې موږ زه تیر دونه یو سړی میرګینی والی او بالکل بیا خود پروت او بیا هوش او په ځان نو خبر. یو صحابي سورۃ الفاتحه ویله بیا دغه په غوږ کې ورچوکه هغه جست راپورټ. بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام ته دی ویل چې د الله رسول د دواړو کیسې بیا ورته وکړي چې موږ داسې پر یو سردار باندې دم وکړي چې هغه مار خوړلی او بل ورته ویل چې موږ داسې یو د میرګي والا مریض باندې چې هغه بالکل بېهوشه پروت موږ پر هغه باندې دم وکړي هغه دواړه جوړ سو. حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل چې تی ته چا وویل چې په سورۃ الفاتحه کې دم دی؟ دی ورته د الله رسول موږ ستاسو اورېدلی دي چې په سورۃ الفاتحه کې دم دی دا کې شفا ده. بهرحال دا خو سورۃ الفاتحه سوه. نو یو بسم الله موږ دلته ویلی او یو بسم الله دا د موږ دلته وایو. د بسم الله الرحمن الرحیم هم ډیر غټ فضیلت راغلی. یو حدیث کې راغلی دی وای بسم الله چې د اول ور الله پاک پر حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام باندې نازله کله چې پر د باندې نازله سو آدم علیه الصلاۃ والسلام چې د دې غټ شان ته وکتل نو وی فرمایل ترڅو پورې چې زما اولاد بسم الله الرحمن الرحیم وای الله تعالی به پر دې باندې عذاب نه راوړي. بیا دا بسم الله بیا برته پورته سوله اسمانو ته دغه بسم الله بیا پر حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام باندې بیا د نازله سوله. بیا چې کله په منجنی کې کښښوي نمرود ورته ورځوي نو د بسم الله الرحمن الرحیم وویل نو الله پاک هغه د نمرود ور چې دی هغه پر د باندې ګل گلزار کی. بیا دغه بسم الله بیا بعد کې پر حضرت سلیمان علیه السلام باندې نازله سوه. نو سلیمان علیه السلام باندې چې کله نازله سوله نو فرشتو ورته وفرمایل چې ستا بادشاهي اوس مکمله سوه چې تا ته رب العالمین بسم الله درکړه. بیا برته اسمانو ته پورته سوله بیا پر حضور علیه السلام باندې نازله سوه. چې کله پر حضور علیه السلام باندې نازلېدله نو د بسم الله سره تعظیما د بسم الله په استقبال کې د حضرت جبرئیل علیه السلام سره 90000 فرشتې نور ورسره وي چې بسم الله راوړل. بیا فرمایي چې وای د سمندرو چې کوم لهرونه دي دا ځای پر ځای باندې ودرېدل ساکت سو. په ځنګلو کې چې کوم حیوانانو د چې منډې ترنډې ویلې څوک ناسو څوک پراته وو څوک څنګه وو دا ټول ځای پر ځای ودرېدل او ټول چې کوم دی هغه بسم الله ته غوږ ونیوي. د مغرب و طرف ته چې کومې هوا وي او کومې ورځې روانې وي دا پر ځای پر ځای باندې د بسم الله په تعظیم او په استقبال کې پر ځای باندې ودرېدل ساکت سول. بیا الله پاک بسم الله نازله. یو صحابي فرمایي چې موږ څه ډېر صحابه کرام د حضور علیه السلام سره ناستو حضرت جبرئیل علیه السلام هم راغلی و حضرت جبرئیل علیه السلام هم ناستو. په اسمان کې داسې اواز لکه هغه دروازه چې د تختې دروازه چې خلاصېږي داسې شارې چوکي وایي موږ ګورد د اواز واورېدی نو موږ خو یو شی نه لیدی. حضرت جبرئیل علیه السلام چې ورته وکتل نو جبرئیل علیه السلام حضور علیه السلام ته وفرمایل چې د الله رسوله دا داسې دروازه د اسمان خلاصه سوله چې د کائنات جوړ شوی دا دروازه تر نن نه خلاص شوی نن دا د خلاصه سوله. یو روایت کې دا خبره هم ده چې داسې فرشته تعالی را روانه ده د الله رسول چې دغه فرشته تر نن پورې مځکې ته نه راغلی. بیا ورته وفرمایل چې هغه فرشته بیا راورسېدل. فرشته چې رااله نو فرشتي حضور علیه السلام ته وفرمایل چې زه الله پاک د دې دپاره راستولی یم چې زه تا ته یو خصوصي زیری پر تا باندې وکړم. هغه دا چې الله پاک تا ته 2 عظیم نوره درکړي دي. نورونه 2 نوره یې کم درکړي دي. یو سورۃ الفاتحه درکړې ده یو د سورۃ البقره اخري 3 آیتونه لله ما فی السماوات و ما فی الارض
یو حدیث مبارک راځي ولکل شیء زینة وزینة القرآن خواتیم سورة البقره. د هر شي خپل زینت دی. د قرآن زینت چې کوم دی هغه د سورة البقره 2 آیتونه دي، آخري 2 آیتونه دي. یو حدیث کې راځي چې دغه 2 یعنی سورة الفاتحه او د سورة البقره آخري 3 آیتونه دا حضور علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک د خاص خزانه سور کړی دي. یو روایت کې دا هم راځي چې یو فرشته حضور علیه الصلاۃ والسلام ته رااله ورته وی فرمایل چې د سورة البقره چې کوم آخري 2 آیتونه دي دا الله پاک ستا سما سیوا بل هیڅ چاته نه درکړي او دا د خاص خزانه سره رب العالمین صرف او صرف پر تا باندې نازل کړي. او یو بل روایت کې راځي د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت دی، هغه فرمایي وای د بسم الله 19 حروف دي، د بسم الله 19 حروف دي. په د جهنم 19 فرشتي دي چې کوم سړی بسم الله ډیر وای پروردگار عالم به د بسم الله د هر حرف څخه یو سپر جوړي یو ډال به جوړي هغه به د جهنم دغه فرشتو په مخ کې تدریږي. الله پاک به د بسم الله د 19 حروف په ذریعہ سره د جهنم د 19 فرشتو څخه ستا حفاظت کوي. دا سينورم ډیر فضیلتونه راغلي د بسم الله چې بسم الله چې دا هغه یو روایت کې دا هم راځي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې الله پاک فرمایي حدیث قدسی دی ترڅو پورې چې دا خلک بسم الله الرحمن الرحیم وای زبر دوی ته د هر مرض څخه دوی ته ز شفا ورکوم د دې به ز علاج کوم. خو چې موږ په هغه نیت په هغه پیمانه باندې وای د پښتو کې دا ډیر عجب شمه تل چې مطلب علم ترکی هر څوک وي خلدم له عثمان غواړي. صحابه کرامو یقین صحابه کرامو داسې قرآن مجید ته داسې عظیم یقین وو، د صحابه کرامو دومره ښه زبردست پاکه عقیده وه او هغه د قرآن مجید په دومره ډیر عظمت باندې وایي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي په حضور علیه الصلاۃ والسلام حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې د حضور علیه السلام دا احادیث معنا دي ته وویل دا واقع ورته سناو کې چې طوفان نوح چې کله راغلی وو نو هغه دومره ډیر غټ طوفان راغلی وو چې د دنیا چې کوم تر ټولو غټ جګ غر دی څوک چې جودي پهاړ دی زموږ په معلومات کې خدا د چکیټو دی غالبا کنه که په ایشا کې کیټو دی ماونټ ایورست دی نو د ماونټ ایورست څخه هم 15 فوټه دا وب پورته سیوی ځکه یو حدیث کې راځي وای په هغه ورځ باندې الله پاک پر هیڅ باندې رحم نه کوي کې کولای رحم په هغه ورځ باندې وشځو چې هغه د یو بوس د غي زماني غټ غره ته وختل دا وب په ډېر دا غره دې ته ورختلې نو دا وب چې روان وي د دې په شو ته راورسېدلې د دې ګوډې ته راورسېدلې د دې نست چې راورسېدلې د دې بغوځي کې کښنه بچي ور سره نو غدي غاړي ته کینو او به غاړي ته راورسېدل نو غدي پر سر کې شوی نو او به سر ته راورسېدل نو غدي پر لاسو دا ته راونیوي نو به د دې لاسو ته ورسېدل اکشنی ته ورسېدل دې دواړه ملکو که په غرض الله پاک رحم کولای نو پر دغه زنانه باندې پر دغه شذ باندې الله پاک رحم کړی وای خدای الله پاک عذاب عام راغلی ځکه چې حضرت نوح علیه السلام عجیبه دعا کړې ده کنه. حضرت نوح علیه السلام فرمایي رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. رب لا انك وقال نوح ربي نوح عليه الصلاه والسلام فرمایل چې اسما پروردگار لا تذر على الارض من الكافرين ديارا نب پرېږدي پر مځکه باندې یو هم کافر دیارن آباد یو کافر باندې پرېږدي پر ټول مځکه باندې ولی انك ان تذرهم کته یو کافر پرېږدي یوزل عبادك هغه بستا نور بندگان بیا برته گمراه ولا يلد الا فاجرا كفارا یو یا الله پاک کافر فاجر یو ما پاتې کوي نو دا عذاب پر ټول دنیا باندې نوح عليه السلام راغلی. برال بسم الله الرحمن الرحیم کی بیا علماء کرام فرمای حضرت مولانا شاه عبد العزيز محدث دلوی رحمت الله علیه په تفسیر فتح العزیز کې وای د الله پاک خو ډیر نمونه دي بسم الله کې د درې ولې رالو. امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه فرمای د الله پاک 2000 صفات نمونه دي د الله پاک 2000 صفات نمونه دي او مشتی ته خو مطلب فلحال نه نیو معلوم دي خو خیر د الله پاک ډیر نمونه دي نو په اغننی وی کې یا په 2000 نمو کې د الله پاک یا په صفاتو کې د الله پاک نو خالد د لفظ الله د رحمان د رحیم ولې رال بسم الله الغفار القهار الوهاب براتلی بل براتلی وس ګور دا خو موږ نو ویلې ولې دلته موږ نه موږ د دې حکمت خالی بیانو چې دې حکمت دا دی چې په کائناتو کې د عرش د پاره د درو خبرو ضرورت ایجاد اثمار ابقاء. ایجاد معنا دا چې یو شی نه موجود شي موږ د ملایان په عربي کې وایي چې مطلب د عدم څخه وجود ته راسي د ملایان خو به ځان ته اصطلاح ویل کته چې انګریزي وایي موږ به د عربي غوای
وای نه دی وای چې هغه یو امي د ملایانو سره ډیر کښینستی نو ملایان طالبانو دا معدوم دا موجود او معدوم ډیر وای، عدم او وجود ډیر وای. عدم نیستی، وجود معنی یو شی موجود. د خبره کې دا نو ځسی وي نو د بیا د ملایانو څخه ذکر بل ځای بدول ادب ادم او مجید بلل عدم وجود بد ادم او مجید بلل. نو یو دی ایجاد وای د عدم سره یو شی وجود تر راوستل، بل دی اثمار معنی یو شی فائدمن جوړول. او ځکه بل چې کوم ماشينري جوړ کړی نو هغه ماشينري داسې فائدمن جوړ کړی دی چې شی لري د مځکې سپورت هم دی، بیا داسې موږ خواته لیول کړی هم دی چې کتاب د پروتي او بیا څه مضبوطه کړی هم دی. نو دا وس د اثمار دی، د فائدمن دی. او بل چې دی ابقاء چې یو شی باقی پاتې شي. نو د لفظ الله څخه اشاره ده د دې کائناتو د عدم سره وجود تر راوستل، او د رحمان څخه به اشاره ده چې هغه شی فائدمن ګټه لري. نو د هر شی ګټه لري. موږ چې په کوم شی باندې بسم الله وایو، حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو پر هر شی باندې د خیر پر کار باندې د شان والا کار چتی کوي. مؤمن خو د شان والا کارونه کوي. نو تاسو هر کار چې کوي تی بسم الله الرحمن الرحیم وایست. حضور علیه السلام فرمایي ځکه چې کل امر ذی بال لم یبدا ببسم الله فهو اقطع واجزم. چې کوم د شان والا کار په بسم الله سره نسی شروع نو بیا هغه حضور علیه السلام فرمایي هغه دوم بریدي دغه بیا لکی پری اجزم ناقصي بیکاری. نو موږ باید چې دار کار په بسم الله سره وای. یو حدیث کې دا مرضی چې کوم زنانه کور جارو کوي هغه بسم الله وای، ذکر کوي د الله پاک، مدا زنانه ته پروردگار عالم د خانه کعبه د جارو کولو ثواب ورکړي چې دا د جارو په وخت کې ذکر کوي. نو په لفظ الله سره اشاره سو کائنات د عدم سره وجود تر واستل، پر رحمان سره اشاره سو مفید جوړول. د ټول کائنات مفید دي، په دې ګرد کائنات کې یو شی به فائدې نشته. او رحیم سه اشاره د دې طرف ته چې مطلب د هر شی چې کوم دی دا بیا باقی پاتې کول، هر شی د بقا د پاره. دا ټیبل چې د کوز د کاغذ وي بقا به نه لرلی، دا د دې شی څخه جوړ شوی دی بقا لري. د دې د کلک کور کړی دی بقا لري، دا د اوسپنې جوړ دی بقا لري. هر شی ته الله پاک په بقا ور کړی دا. نو الله پاک دی موږ ته توفیق راکړي. وای موږ د هر شي په شروع کې بسم الله د کتابو په شروع کې موږ په مدرسو کې چې ورسې ته د کال په شروع کې چې ته اړ مدرسې ته ورسې نو په هر کلاس چې نو موږ نو استاد بشاګردانو ته دا خبره کوي چې وای دلته یو سوال کې چې د مصنف د کتاب په شروع کې بسم الله ولې راوړل ده. زه طالبان ته مسخره کوم زور ته هم د مصنف ایستې څه کار دی خود مې راوړل صحیح خلاص. نو اوس دا سوال موږ ولیکو، دا سوال موږ ځکه کوو چې د سوال چې کوم جواب دی په جواب کې خبره ده. په دې وجه باندې چې د بسم الله موږ دومره ډیر وایو اوس موږ سره قدر او عظمت ختم نه موږ دغه یو کلمه ده. نو موږ دا سوال ځکه کوو د سوال په چې کوم جواب رالی نو په جواب کې غټي خبرې د موږ مخته احادیث رالو چې به حضور علی السلام فرمایي چې د هر کار په شروع کې بسم الله نه اول سي د شان والا کار نو هغه ناقص دومبري د به برکت. او بل موږ د هر کتاب په شروع کې د هر کار په شروع کې بسم الله ذکر اورو چې په قران کې بسم الله ده. الحمدلله بسم الله دواړه په یو ور سره نازل شي. بیا موږ په دې وجه راوړو چې مطلب زموږ چې کوم سلف صالحین بزرګان تیر سوي دي هغه ټول په خپل کتابو کې بسم الله راوړي دي. نو موږ هم ځکه بسم الله راوړو. په یو روایت کې راځي، دا روایت په فتح العزیز کې دی، وایي او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ له د کسرا بادشاه معنا کسرا بادشاه د پارس د روم بادشاه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تخپل هغه شاهي خولي راواسته ولا تاج چې بای زما پر سر باندې درد زه ډیر په تکلیف یم. نو حضرت عمر رضی الله تعالی ته وویل چې بای تی خو یو نیکان بزرگان خلک یاست، ښه خلک یاست، زه د سر د درد سره ډیر په تکلیف یم، یو چم باندې کې پر و دور تل چې تاسو چې کوم خولي د پر سر کې تا غره واسته. نو د چا هغه شهید تاج ورواسوي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی صحابه ته حکم وکړ د ستر دی نه واړه پر یو کاغذ پر شی باندې بسم الله ولیکه، په دا کې کشیر د ستر چې کوم دی دا برته پر ټکور برته پر واچو. نو هغه ټکور راوړوي بسم الله کې ولیکله کشیر شو ولا برته هغه استر پر بند کې استر چې پر بند کې خولي ورواسته ولا بادشاہ چې مازه خولي پر سر کشیر شو فورا سر جوړ. نو هغه د صحابي خبره ده فورا چې سر جوړ سو چې خولي به د سر دای کې سر باندې به درد سو چې خولي به پر سر کشیر شو سر به جوړ سو چې وې کتل نو پاغه کې بسم الله وا. نو په حدیث کې راځي چې بسم الله د هر مرض شفا ده. بیا وای کې یو مسلمان را ولاړ سي پر یو کاغذ باندې ولیکي چې بسم الله الرحمن الرحیم من عبد الذلیل الى رب الجلیل ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. دا گویا کې د الله پاک ته خط استي
دا خط دی یو جاری نهر ته ورواچي د کاغذ چې جاری نهر روان دي دې ته ورواچي د دې مثال دا تعالی خط وستل په دغه وخت کې چې ته کوم دعا وکې ستاسو چې کوم نه جوړي دا نه جوړي د لری کولو دا نه جوړي د دفع کولو دا نه جوړي د علاج او د شفا او د دوا په حواله چې ته کوم دعا وکې الله پاک ستاسو دعا قبلي استانه جوړي د فقيه دا به بیا ولیکو بسم الله الرحمن الرحیم من عبد الذلیل الى رب الجلیل ربي اني مسني يضر وانت ارحم الراحمين یو روایت کې راځي وای موسی علیه السلام الله پاک ته فرمایل چې الله دا فرعون خو تا د تر کړی دی تا دومره لوی سړی ځینې جوړ کړی ځکه چې مال تا ور کړی دی دولت تا ور کړی دی صحت تا ور کړی دی قوت او بادشاہي تا ور کړی دی دا ګرد طاقتونه تا ور کړی دی اوس دې په موږ ګرد نه ماتیږي نو الله پاک ته ویل د پکړ نه کې ته ویل عذاب نه ورکې وای الله تعالی ورته فرمایل چې دې زما د رحمانیت قائل دي ما ته د په عذاب ورکول کې حیا راځي ولی وای د فرعون پر محل باندې بسم الله الرحمن الرحیم لیکل الله تعالی فرمایل چې د پر محل بسم الله لیکل د قسم دی د خدای دعوه کوي خدای د پر محل بسم الله الرحمن الرحیم لیکل د دې زما د رحمانیت قائل دي چې رب العالمین رحمان او رحیم دی نو دای ما رحمان او رحیم بولې زه څنګه عذاب ورکړم وای په دغه وجه علماء کرام فرمایي فرعون نور ټول خلکو ته عذابونه پر خپل خپل زیر سوي دي فرعون ته عذاب تلیر په سمندر کې ورکول د خپل محل او د کور سبيري کول بیا عذاب ورکول سو په دی وجه باندې چې د پر محل بسم الله لیکل و صلی الله پاک دې عمل نصیب کړي الله پاک دې رزق کړي الله پاک دې اخلاص نصیب کړي